ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ تاسې له ساینس بیولوژي کې غیر عضوي مرکبونه ویلي وو. اوس موږ تاسې عضوي مرکبات یایو. عضوي مرکبات غیر عضوي مرکباتو کې موږ تاسې منرالونه هم ویلي، اوبه مو هم ویلې وې. منرالونه موږ تاسې په دوه ډوله باندې ویلي، یو لږ مصرفي و او بل ډېر مصرفي. یعنې لږ مصرفي هغه منرالونه وو چې د انسان بدن له 100 ګرامه څخه ورته کمه اړتیا لري، او ډېر مصرفي هغه منرالونه وو چې د انسان بدن له 100 ګرامه څخه ورته زیاته اړتیا لري په ورځ کې. دا ډېر مصرفي وو. اوس موږ تاسې راځو په دغه درس کې عضوي مرکباتو ته. عضوي مرکبات چې دي دا په درې ډوله باندې دي. په درې ډوله دي عضوي مرکبات. اول چې دی پروټین دی، دویم چې دی شحم دی، او دریم چې دی کاربوهایدریت دی. کاربوهایدریت یا قندونه. په درې ډوله باندې موږ تاسې عضوي مرکبات یایو. دا به انشاءالله موږ تاسې په تفصیل سره یایو. اول راځو موږ تاسې قندونو ته. قندونه په درې ډوله دي. اول چې دی یو قیمته قند، دوم ته وایي دوه قیمته قند، دوه قیمته قند، څو قیمته قند. څو قیمته قندونه. قندونه موږ تاسې په درې ډوله باندې یو قیمته قند، څو قیمته قند، او یا مونوسکراید، ډایسکراید او پولیسکراید. په دغه درې ډوله باندې دي. اوس د قندونو یو ګرام قند له سوځېدو څخه دوی وایي چې که چېرته یو ګرام قند وسوځېږي د دې څخه 4 کالوري انرژي لاسته راځي. که چېرته یو ګرام قند وسوځېږي د دې څخه 4 کالوري انرژي لاسته راځي. کالوري له هغه اندازه حرارت انرژي څخه عبارت ده چې د 1 ملي لیتر خالص اوبو اندازه د 1 سانتیګریډ لوړه کړي. کالوري له هغه اندازه حرارت انرژي څخه عبارت چې د 1 ملي لیتر خالص اوبو اندازه د 1 سانتیګریډ په اندازه باندې لوړه کړي. دې ته کالوري وایي. قندونه موږ تاسې په څو بڼو باندې اوس لیدلی شو. موږ تاسې ویلي چې که چېرته یو ګرام قند وسوځېږي بدن کې له دې څخه 4 کالوري انرژي لاسته راځي. اوس دا کالوري انرژي خو لاسته راله، دا انرژي چې لاسته راله، موږ تاسې اوس دا په قندو کې قندونه په څو ډوله باندې دي. قندونه په 3 ډوله دي. اول یو قیمته قند لکه ګلوکوز، دوه قیمته قند، لکه فرکتوز، څو قیمته قند لکه سلولوز یا نشایسته. دا ټول کوم قندونه دي؟ یو قیمته او دوه قیمته او څو قیمته قندونه دي. د ګلوکوز فارمول چې ده C6H12O6. اوس ګلوکوز چې ده دا یو قیمته قند ده. او د غذایي ترکیب عملیې چې کله نباتات سر ته رسوي د دې څخه ګلوکوز لاسته راځي. یا که چېرته ګلوکوز د اکسیجن په شتون کې تجزیه سي د دې نه څه شی لاسته راځي؟ د دې څخه کاربن ډای اکساید او H2O یا اوبه لاسته راځي. خو د یو قیمته قندونو له یو ځایوالي څخه بیا څه شی لاسته راځي؟ که چېرته څو قیمته قندونه سره یو ځای سي له دغه څخه بیا څه شی لاسته راځي؟ له دې څخه بیا دوه قیمته قندونه منځته راځي. یا که چېرته د یو قیمته قندونو څو مالیکولونه سره یو ځای سي له ده څخه بیا څو قیمته قندونه منځته راځي. اوس لبلبو په سکروز د خوږو شربتو کې ګلوکوز لیدل کېږي. په خوږو شربتو کې هغه شربت چې خوږوالی ولري فرضاً کله که بوتلې په دغو کې ګلوکوز شتون لري. او مالتوز د ګني مالتوز دا هم بیا یو قند ده. دا مالتوز هم په ګني او لبلبو کې شتون لري. یعنې لبلبو ګنی چې کوم خوږوالی لري په دې کې قند ده، قندي مواد پکې دي.
کوم قند پکې ده؟ لکتوز پکې ده. لکتوز د ګني او لبلبو کې شتون لري او لکتوز په ګني او مالتوز د ګني او لبلبو کې شتون لري او لکتوز دا د وربشو په قند کې شتون لري. خو له دې څخه وروسته موږ تاسې اوله ورچشی وایو، اوله وریایي څو قیمته قند راخو. څو قیمته قند یا څو قیمته قندونو له جملې څخه اول څه شی ده؟ اول نشایسته ده. نشایسته چې ده دا یو پولي سکرای ده. نشایسته چې شی ده پولي سکرای ده، یعنې څو قیمته قند ده. که چېرته څو مالیکولي سکراید پولي سکراید موږ تاسې هغه قندونه وایي چې دې ته پولي سکراید وایي. اول د دې له جملې څخه موږ تاسې نشایسته راخو. دوی وایي چې که چېرته څو مالیکوله د ګلوکوز سره یو ځای سي د دې څخه نشایسته منځته راځي. که چېرته د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یو ځای سو د دې څخه نشایسته منځته راځي. خو دا د نشایستې دانې د نشایستې دغه دانې نه دي، دا کروي بڼه لري. د دغه شکل کروي ده. دې کروي شکل ته امایلو فلاستید وایي. دې ته امیلو فلاستید یا امایلو فلاستید وایي. فلاستیدونه موږ تاسې په انشاءالله تاسې په 11 صنف کې وایاست چې په 3 ډوله دي فلاستیدونه. اول ته وایي کلوروفلاست، دویم ته وایي کروموفلاست، بل ته وایي لیکوفلاست. اوس دا لیکوفلاست په 3 ډوله ده. لیکوفلاست په 3 ډوله ده چې د دغو له جملې څخه یو امایلو فلاستید ده. امایلو فلاستید چې ده دغه د نشایستې دانې کروي شکل ده چې د امایلو فلاستید په نوم باندې یادېږي او دا نشایسته زیرمه کوي. نشایسته څه ورکوي؟ دا زیرمه کوي یا نشایسته ذخیره کوي، یعنې د نشایستې د ذخیرې دنده په غاړه باندې لري. بل قند څو قیمته قند چې ده دا سلولوز ده. سلولوز هم څو قیمته قند ده او د نباتاتو حجروي دیوال دا له سلولوز څخه جوړ شوی ده. سلولوز یو څو قیمته قند ده او د نباتاتو حجروي دیوال دا له سلولوز څخه جوړ شوی ده. ځکه نباتات 3 ډوله دیوال لري. څو ډوله دیوال لري؟ 3 ډوله دیوال لري. یو ته وایي لومړنی دیوال، بل ته وایي ثانوي دیوال، دریم ته یایي منځنی دیوال. منځنی دیوال نباتات 3 ډوله دیوال لري. یو لومړنی دیوال ده، بل ثانوي دیوال ده او بل چې ده منځنی دیوال یا د مډلې لاملا په نوم باندې هم یادېږي. اوس د حجروي دیوال جوړښت دا له سلولوز څخه جوړ شوی ده. یعنې سلولوز د حجروي دیوال په جوړښت کې مهم رول لري، ځکه دا حجروي دیوال یو کلک دیوال ده. کلک دیوال ده یا دا یو ډبل دیوال ده چې د نباتاتو حجرو ته یو خاص شکل ورکړی. د نباتاتو حجرو ته څه ورکړی ده؟ یو خاص شکل ورکړی ده. بل دا د حجرې په نفوس کې مرسته کوي، یعنې د حجرې په پراخوالي کې یا د حجرې په نفوس کې مرسته کوي. بل دغه د موادو په داخلېدو خارجېدو کې مرسته کوي. بل دا حجرې ته یو خاص شکل ورکوي، یو خاص او ځانګړی شکل حجروي دیوال حجرې ته ورکوي. خو دا سلولوز هغه نباتات، هغه حیوانات چې دغه سلولوز نشي تجزیه کولی، یعنې سلولوز د حیواناتو د انسانانو لپاره خوراکي اهمیت نه لري. یعنې نبات حیوانات نشي کولی، انسانان نشي کولی چې سلولوز په هضمي سیستم کې څه وکړي؟ دا تجزیه کړي. خو هغه نبات، هغه حیوانات چې دا شی خوري، ترکاریان یا سبزي خوري، یعنې دا له وښو څخه استفاده کوي. په دغه وښو کې سلولوز شتون لري. په وښو کې یا په سبزیجاتو کې سلولوز شتون لري. اوس چې کله حیوانات دا سبزیجات وخوري، له دغه څخه استفاده شروع کړي، دوی د هضمي په سیستم کې د هضمي یو ځان ته ځانګړی سیستم ده چې د انسان د هضمي سیستم عبارت له خولو، مرۍ ده، کومۍ ده، معده ده، کولمې دي. کولمو کې راځي کوچنۍ کولمې او غټې کولمې دواړه کې راځي. نو دلته د حیوان په هضمي سیستم کې یو ډول بکتریاوې دي چې دا بکتریا چې دا سلولوز تجزیه کوي. نو د حیواناتو لپاره دا سلولوز
خوراکي ارزښت لري. د څه شي له لارې ترلاسه کوي؟ د ترکاري او د سلاد د ترکاري او د سبزي په بڼه باندې دا خوراکي مواد ترلاسه کله چې ترلاسه کړو نو د حیوان په بدن کې د بکتریا په واسطه باندې دا سلولوز تجزیه کیږي. بل پروټین ده. پروټین په خپله باندې عضوي مرکبات دي. پروټین چې دا عضوي مرکبات دي او د پروټین په جوړښت کې څه برخه اخیستې ده؟ یعنې موږ تاسې 300 ډوله امینو اسیدونه لرو چې د دغو له جملې څخه 100 ډوله امینو اسیدونه راغلي د پروټین په ترکیب کې برخه اخیستې ده. څو ډوله امینو اسیدونه لرو؟ 300 ډوله امینو اسیدونه موږ تاسې لرو. د دغو له جملې څخه 100 ډوله امینو اسیدونه راغلي دي او له دې څخه څه جوړ شوی ده؟ له دې څخه پروټین جوړ شوی ده. خو پروټین د اوله درجه معنا لري. پروټین د څه معنا لري؟ د اوله درجه معنا لري. د اوله درجه معنا ځکه دوی ورکوي چې دا په زیاتو غذایي موادو کې شتون لري. پروټین د اوله درجه په معنا ده او په ټولو غذایي موادو کې شتون لري. د چا لخوا کشف شوی ده؟ دا پروټین د فلیوس لخوا کشف شو. پروټین د فلیوس لخوا کشف شو او د پروټین په جوړښت کې کوم عنصرونو برخه اخیستې ده؟ کاربن ده. د پروټین په ترکیب کې کاربن، اکسیجن او هایدروجن برخه اخیستې ده. کاربن، هایدروجن، اکسیجن د پروټین په ترکیب کې برخه اخیستې ده. یعنې پروټین له دغو درې ډوله عنصرونو څخه جوړ شوی ده. خو امینو اسیدونه بیا د پروټین له مخې په څو ډوله دي؟ امینو اسیدونه بیا د پروټین له مخې په 2 ډوله دي. یو هغه امینو اسیدونه دي چې باید حتما په خوراکي توکو کې شتون ولري. یو هغه ډول امینو اسیدونه دي چې حتما باید په خوراکي توکو کې شتون ولري. سړی باید هغه خوراکي توکي وخوري چې دا امینو اسیدونه پکې موجود وي. چې دې ته موږ تاسې وایو اساسي امینو اسیدونه. بل هغه امینو اسیدونه دي چې دې ته وایي غیر اساسي امینو اسیدونه چې دا له خوراکي توکو څخه پرته بدن نشي جوړولی. یو خو هغه ډول امینو اسیدونه چې اساسي امینو اسیدونه ورته وایي چې باید سړی له خوراکي توکو څخه ترلاسه کړي. یعنې هغه خوراکي مواد وخوري چې دغه امینو اسیدونه کې موجود وي اساسي. بل غیر اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې له خوراکي توکو څخه پرته نه ترلاسه کیږي. اول هغه اوس چې خوراکي توکو کې موجود دي باید سړی وخوري. بل هغه امینو اسیدونه اوس له خوراکي توکو څخه پرته بدن کولی شي چې دا امینو اسیدونه له نورو څخه څوړ کې ترلاسه کړي. یعنې نور امینو اسیدونو څخه کولی شي بدن دا امینو اسیدونه څوړ کې جوړ کړي. خو پروټینونه بیا د امینو اسیدونو په بنسټ په 2 ډوله ویشل شوي دي. پروټینونه هم بیا د امینو اسیدونو په بنسټ په 2 ډوله باندې دي. اول هغه پروټینونه دي چې هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه موجود وي. اول هغه پروټینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شتون ولري. فرض کړه لکه څه شی؟ لکه هګۍ، شیدې. بل هغه پروټینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه لیږ لري. بل هغه امینو اسیدونه دي چې اساسي امینو اسیدونه لیږ لري. فرض کړه هغه کوم نوع دي؟ غنم دی، لوبیا ده. اوس دغه پروټینونه دغه اساسي غیر اساسي امینو اسیدونه دا لیږ لري. نو دا امینو اسیدونه باید له نورو خوراکي توکو څخه څوړ کړي دا ترلاسه کړي. بل په دې پسې شحم دی. شحم چې دی دغه 2 ډوله شحم 2 ډوله سرچینې لري. اول یې نباتي سرچینې دي. اول یې کومې سرچینې دي؟ نباتي. دوم چې دی حیواني دی. نباتي شحم دا دوی وایي چې دا څوړي دا نباتي شحم دا مایع وي او حیواني شحم دا جامد وي. یعنې موږ تاسې په کورونو کې له کومو شحمو څخه استفاده کوو؟ دا نباتي شحمو څخه استفاده کوو. په خوراک کې نباتي شحم استعمالیږي او دا عموما په مایع شکل باندې پیدا کیږي. دا نور چې کوم دی دا په کوم شکل باندې پیدا کیږي؟ دا په جامد شکل باندې پیدا کیږي. جوړښت یې دغه چیز څخه څه وایي؟ کاربن، هایدروجن او اکسیجن. یعنې له دغو عناصرو څخه د شحمو جوړښت شوی ده. نور به انشاءالله په راتلونکي درس کې خبره پرې کوو.